وم قسم په علم کې د زیاتوالي دپاره دعا. او دا دعا الله پیغمبر ته ښوولې ده. اوس سوچ کوئ دعا چا ښوولې ده؟ الله. او چا ته یې ښوولې ده؟ پیغمبر ته. دا به څومره قیمتي دعا ده. ربي زدني علما، سورة طه کې دا دعا ده. ربي زدني علما، ای زما ربه زما پوهه زیاته کا، یا زیاته کی ما لره پوهه، زما دا علم زیات کی. او دا دلیل دی په دې باندې چې دا علم ډېر لوی فضیلت لري، ځکه چې مفسرینو د آیت لاندې لیکلي دي وی الله پیغمبر ته د بل یو شیز باره کې هم نه دي ویلي چې ته دا وایې چې یا الله ماله زیات راکړه سوای د علم. یعنې دی ورته نه ده ښوولي چې ته دا وایې چې ماله یا الله دنیا راکړه ډېره، ماله رزق ډېر راکړه، ماله بچي ډېر راکړه، ماله دا شی ډېر راکړه، ماله دغه راکړه. نه، الله ورته دا دعا ښوولې ده چې ته دا غواړه چې یا الله ماله علم ډېر راکړه، او په علم سره قومونه امتونه مخکې سي. دینی علم دا ټول نه اوچت دی، ورپسې دنیوي علم دا هم یو اوچته مرتبه ده. علم زیاتول مقصد دی، که هغه دنیوي دی او که هغه دینی دی. او اصل بنیادي علم کوم یو دی؟ هغه دینی دی، ورپسې بیا د دنیا علم. موږ ګورې دا نه وایو چاته چې ته دنیا علم مه کوه، موږ خو دا وایو ویې که، انګلیش یې زده که، انټرنیټ یې زده که، کمپیوټر یې زده که، انجینیر شه، ساینسدان شه، ډاکټر شه. یعنی چې کوم علم دنیوي دی ویې که چې دا قوم مخکې لاړ شي، دا مسلمانان مخکې لاړ شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته ویلي نو، بعض صحابه کرامو ته ویلو وی تاسو به د پلاني قوم ژبه زده کوئ، تاسو به د پلاني قوم زده کوئ. شریعت موږ دې نه یو منع کړي چې تاسو دنیوي علوم مه کوئ، نه دنیوي علم وکړه، خو چې دومره علم د سره د دین ومي چې د خپل رب او پیغمبر پیژنې، دین پیژنې. او بله دا چې دنیوي علم کې داسې څه راشي چې د شریعت خلاف وي، هغې نه ځان لرې ساته. بس نور خو شریعت هم موږ ته دا وایي چې ته د امت ته فایده ورکوه. د امت ته د فایدې ورکولو یو طریقه څه ده؟ چې ته دنیوي علم وکړي، دا یو طریقه ده چې د امت ورسره مخکې لاړ شي. ځکه په هر څه کې موږ نورو خلکو ته محتاج یو. دي مسلمانانو ته وګوره جملتن ټول مسلمانان دا کمزوري دي دنیوي علومو کې، موږ انګریزانو ته په هر څه کې محتاج یو. او که چېرته معمولي غونته کې شی مسلمانان جوړ کړي سخت ورته خوشحال. چتسخان ته کې موټر به جوړ کړی دي پوره د ماچس وډه به او هغې نه ټول تاویږي راتاویږي، هغه یو هفته وچلېږي بیا ودرېږي، مخکې کار هم نه کوي. او دا نه چې نشتي کسان، شتي خو لږ دي. په موږ کې پوهان شتي، په دنیوي علومو کې خو څه دي هغه لږ دي. او تاسو به تعجب وکړئ، تاسو ته خپل تاریخ نه دی معلوم. موږ نه دی زموږ د دشمنانو د انګریزانو دوی زموږ نه تاریخ هېر کړی. موږ ته دقه شان ښکاري ورب الکعبه چې دا علم چې دی دنیوي اصل دا د انګریزانو راویستی دی، او دا خبره غلطه ده. تاریخ راوالی، تاریخ دا د فیزیا چې کوم علم دی او کیمیا چې کوم علم دی او د ریاضیاتو چې کوم علم دی، دا علم اصل د دې یښودونکي د مسلمانان دي. مسلمانانو دا علم یښودی. او تاریخ د اندلس وګورئ، چېرته انټرنیټ ته خاص هم تاسو پراته یې کړئ، چېرته سرچ وکئ و تاریخ د اندلس په اردو کې به وي، په پښتو کې به وي، که په عربۍ او په انګلیش نه پوهېږي، چې نن سبا ورته سپین ویلی کېږي. انګریزانو ملک ته سپین ورته وایي. تاریخ د اندلس وګورئ چې دا څو کاله د مسلمانانو سره و، او په دې کې کم علما د مسلمانانو علما چې زه ووایم نو ګوره دواړه پکې رالو، دنیوي او دیني. عالم هغه چاته چې پوهه ورسره وي، نو پوهه دوه قسمه ده، دیني او دنیوي. تاسو لږ دغه تاریخ هم وګورئ، او که نن لاړئ څه وخت در سره و نو دغه ویډیو سرچ کړئ چې تاسو ته خپل تاریخ معلوم شي چې مسلمانان په یو وخت کې په کومه مرتبه کې وو. هغه دې خلکو زموږ نه هغه علمونه واخیستو او موږ یې مصروفه کړو په څه کې؟ په نشو تماشو کې، په فحاشۍ کې، په ټیویانو او په ډیشونو کې، او هغه شی رانه هغوی واخیستو. نو زموږ راتلونکی نسل درته نه یادوم، زموږ د دې وخت موجوده خلکو هم دا سوچ دی چې دا علمونه دي د دې انګریزانو، دا زموږ نه دي. حالانکه دا دي زموږ، دا زموږ دي، خو هغوی زموږ نه اخیستي دي، هغوی پکې مخکې لاړو او موږ پکې څه شو؟ موږ پکې شاته پاتې شو.
نو که چېرته معمولي زموږ مسلمانانو به څه شی جوړ کړی زیات نه زیات چاکو به یې جوړ کړی یا به چېرته پیزار به یې جوړ کړی چېرته د سرمنې نه به سپټه جوړه کړي چېرته ټوکرۍ یا پتیلاو یا لوښی به یې جوړ کړی دغه زموږ سره دي نه موږ سره آلات شتي نه موږ سره هغه پوهه شتي او نه موږ د هغې کوشش کوو نو زما د اواز د مسلمانانو مشرانو ته هم دی بچیان چې کم دي چې هغوی له هم پکار ده که هغه د ملک په سطح مشرانو کې د علاقې پکار ده چې د مسلمانانو ته د لارې کولا وکړي چې د مسلمانان څه شي مخکې شي الله دې په دې امت باندې خپل رحم وکړي نو په علم کې د زیاتوالي دپاره به کومه دعا غواړي رب زدني علما ای زما ربا زما په علم کې زیاتې راولي یا زیات کې ما لره علم زما